په باجوړ کې د ولسی پرلط ننتمه ورځ ده. دوی د شپې او ورځې احتجاجي پرلط روان ساتلی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې د دوی د احتجاج خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي. زمونږ د پاکستان میډیا په دوو خبرو ته کوریج ورکوي. یو خو هغه خبرې ته په کوم هغه مسایلو ته په کوم ځای چې دیو ته ریټینګ میلاویږي، لکه کراچي شو، لاهور شو، کوم چې غټ غټ ښارونو شو، چېرته چې ریټینګ شته. زمونږ په مسایلو باندې ریټینګ نشته دی، دلته نه کیبل شته دی، دلته نه ریټینګ شته دی. نو یو خو دغه وجه ده چې موږ د دې نه اوټیو. دویمه زمونږ میډیا اله ورکوي چې کله زمونږ اسټابلیشمنټ هغوی ته وینا وکړي چې تاسو دا مسالې په غټه سطح باندې هایلایټ کوي، نو بیا هغوی هایلایټ کوي. نو زمونږ چې کومه مسایل دي نو نه خو په دې کې د اسټابلیشمنټ د طرفه وینا کیدی شي چې دا مسلې هایلایټ کوي او نه پرې ریټینګ شته دی. نو دغه وجه ده چې د کوم زمونږ نیشنل میډیا ده نو د هغې نه موږ اوټیو. د درنې ګډونوال خپل خبرونه د سوشل میډیا د لارې خوروي. وایي دغه ورسره یوازینۍ مؤثره لاره ده چې خپل غږ راپورته کړي. د ګډونوالو وینا وه تر څو چې د دوی په سیمه کې کومه لویه د بدامنۍ پیښه نه شوي تر هغې د دې علاقو خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي. کله دا واسط امریکا یو आवाज ته موږ د هغې شکر ګزار یو. خو باقي داسې ده چې دغه پښتون چینل لګی دی، خو دا نور زموږ مین سټریم میډیا صرف باجوړ دغه مسله نه ده. په غون پښتنو علاقو کې چې داسې غټه حادثه نه شوي نو موږ له څوک داسې کوریج نه راکوي. د باجوړ خبریالان وایي دوی خپلو چینلو ته د روزانه په حساب خبرونه لیږي. ځینې اخبارونو کې هغه راشي، خو بیا په ټي وي چینلونو د روان سیاسي کړکېچ له امله د دوی خبرونو ته ډېر ځای نشي ورکړل کېدی. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په سوات کې د طالبانو راښکاره کېدو وروستو احتجاجي مظاهرې او د امن په نوم جرګې شروع شوي دي. دوی وایي په پښتنه سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ خورېدو خطر دی او حکومت ته پکار دی چې د دې مخنیوی وکړي. خو پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هډ کوارټر کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامداره وساتل شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.